نه پوهیږم کوم عذاب دی خدایه بس، نه پوهیږم کوم عذاب دی خدایه بس، ژوند زما یو اضطراب دی خدایه بس، نه پوهیږم کوم عذاب دی خدایه بس، ژوند زما یو اضطراب دی خدایه بس، تیخانه ده د غمونو او دردونو، تیخانه ده د غمونو او دردونو، زړه مې زړه نه دی دریاب دی خدایه بس، او هر سړی دلته توږي د بل نه غوښې، هر سړی دلته توږي د بل نه غوښې، هر سړی دلته قصاب دی خدایه بس، چې سیکه د ژوندون وغورځوم الټه شي، چې سیکه د ژوندون وغورځوم الټه شي، قسمت داسې مې خراب دی خدایه بس. د کلام مطلب ده چې د جهل په تیارو کې بندیوان یو لا اوس هم، د جهل په تیارو کې بندیوان یو لا اوس هم، مونږ څه کوو او څه پسې روان یو لا اوس هم، د ظلم ټول حدونه مو پار کړي دي بې باکه، د ظلم ټول حدونه مو پار کړي دي بې باکه، د خپل لاس اخلاص د خپل ایمان یو لا اوس هم، او دنیا تر کومه لاړله روانه ده او زیبه، دنیا تر کومه لاړله روانه ده او زیبه، یو مونږ یو چې اخته صرف په ځان یو لا اوس هم، او داستا نظر کې هسې د ازغي برابر نیو، داستا نظر کې هسې د ازغي برابر نیو، څه داسې خلق شته چې مونږ پرې ګران یو لا اوس هم، او څه مونږ خوري څه یې مونږ خورو قصه دغه ده صاحبه، څه مونږ خوري څه یې مونږ خورو قصه دغه ده صاحبه، جهان لګیا په مونږ مونږ په جهان یو لا اوس هم، او د درد د هر اندازه خبر شوي یو پوهیږو، د درد د هر اندازه خبر شوي یو پوهیږو، مونږ داسې د غمونو موریدان یو لا اوس هم، او حالات که ډیر خراب وي خو خیالات به څنګه بدل شي، حالات که ډیر خراب وي خو خیالات به څنګه بدل شي، چې هغسې په ذهن رنځوران یو لا اوس هم، او بیدار بشو په لار بشو هوښیار بشو چې مونږه، بیدار بشو په لار بشو هوښیار بشو چې مونږه، فلکه د پښتون قام ترجمان یو لا اوس هم.